بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې دا په اکسل کې موضوع زمونږه ریویو ټایپ دی او ریویو کې چې دی پروفینګ نه سٹارټ اخلو. لومړی اپشن چې دی سپیلینګ ان ګرامر دی. سپیلینګ دی، سپیلینګ کې چې دی فرضاً زه دلته لیکم کمپیوټر مې ولیکه. اوس غواړو چې دا سپیل د دې چک کوو، سپیل باندې کلیک کوو. نو دلته موږ ته وایي ګورئ تا خو کمپیوټر داسې لیکلی دی، خو سجیشن کې موږ ته دا شی وایي چې کمپیوټر چې دغسې لیکل کېږي. که اګنور ونس باندې کلیک کړو بس هغه په خپل حالت باندې پرېښوده، دا به کینسل کړو که نه. ورته یو کنټرول زیډ او بېرته کنټرول واي کوو، سپیلینګ اینډ ګرامر باندې کلیک کوو، ورته یو اګنور آل ټول چې دی چې دغسې لیکل شوي بس اګنور یې کړه، تېر شه ترې هغه یې ګوره اګنور. که بیرته کنټرول زیډ کو کنټرول وای خپل حالت ته راوړو. سپیلینګ ګرامر د اډ ټو ډکشنري غواړي چې دا ډکشنري ته اډ کړي. آینده کې چې ته په دې طریقه لیکې بیا به چې دی غلطي نه ورکوي. ګوره د ناټ ان ډکشنري دا اوس په ډکشنري کې نشته. که ته غواړې ډکشنري ته اډ کړې، د اکسل خپله یو ډکشنري لري، نو اډ ټو ډکشنري باندې چې کلیک کړې دغه چې تا کومه څه لیکل کړي دا به اډ شي، بیا آینده کې به غلطي نه ورکوي. که چینج کړې دې ته نو چینج باندې به کلیک وکړي. ګورې کمپیوټر چې دی چینج. که بیا بیرته دا زه کنټرول زیډ کومه، سپیلینګ اینډ ګرامر ته راځو، بل چینج آل ټول په یو ځل باندې چینج کوي چې کمپیوټر دغه لغاتونه څومره موجود وي په دې حالت کې ته ټول په یو ځل چینج یې. کنټرول زیډ مې که بیرته راځو اټو کریکټ باندې کلیک کوو، اتومات به دا څنګه شي صحیح به شي. اټو کریکټ باندې کلیک کوي ور اتومات دا صحیح شو. نو دا د سپیلینګ اپشن. اوس راځو بل دی تیسارس. تیسارس چې دی دا هم یو ډکشنري ده، د ډکشنري د سرچنګ لپاره استعمالي. ګورئ که تیسارس باندې کلیک کوو موږ ته د کمپیوټر معنا راکړي. پروسیسر سی پی یو مین فریم سوپر کمپیوټر ورک سټیشن پی سی لیپټاپ نوټ بک دا د دې معنا ده. هر یو لغت چې تاسو دې کې ولیکئ تاسو ته به هماغه معنا درکوي، آفلاین هم کار کوي. بل چک اکسیسیبیلیټي باندې که کلیک وکړو موږ ته چې دی دا د ورکشیټونو راښیي چې تاسو سره ګوره ډیفالټ شیټ نیمز دي. شیټ 1 کې دا شی، شیټ 2 کې راوستو دا لیکل دي، شیټ 3 کې دا لیکل دي. ګوره هر یو جدا جدا راته ښیي. نو دا د اکسیسیبیلیټي کار شو. سمارټ لوک اپ باندې که کلیک وکړو دې کې چې دی دا هم آنلاین سرچنګ دی. کله چې نیټورک موجود وي موږ کولی شو چې آنلاین یې سرچ وکړو. بله خبره د ټرانسلیشن دا که غواړو مثال موږ ټرانسلیشن کوو نو که چیرته راشو په ټرانسلیټ باندې کلیک وکړو خو دا هم آنلاین ټرانسلیټینګ کوي، آفلاین چې دی موجود نه دی. نو که چیرې انټرنیټ موجود وي تاسو سره تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره د اکسل کې کوم لیکلي ستاسو هغه یو لنګویج نه بل ته ټرانسلیټ کوي. بل کمنټ غواړئ تاسې په یو لیکلو باندې یو څه کمنټ اخلئ. ګورئ مثال کمپیوټر باندې مې کلیک کړی دی باندې کمنټ اخلم، لیکل چې تاسې هر څه کوئ. مثال فرضاً یو کمنټ دلته واخیسته، بل کمنټ دلته واخیسته. شارټکټ یې شیفټ F2 بټن دی، دا یې شارټکټ دی. ګورئ کله چې تاسو په دې باندې ماوس ودروئ کنټرول شیفټ F2 دا یې شارټکټ دی. ګورئ په پریویس کمنټ باندې تاسو داسې کلیک کوئ بیرته مو شاته وړي، نیکسټ باندې کلیک کوئ بیرته مو مخې ته وړي. ډیلیټ ته راځو، هغې نه مخکې ګوره شو آل کمنټ، ټول کمنټ راته وښایه. هایډ آل، شو هایډ آل ټول هایډ کړه. ګورئ شو آل ټول شو کېږي، دا سلیکشن لري کې ټول به هایډ شي. همدارنګه که چېرته یو غواړئ چې شو هایډ یې کوي، مثال دا مو سلیکټ کړی زه غواړم چې شو یې کړم، شو هایډ باندې کلیک وکړئ شو کېږي به، هایډ باندې کلیک کړئ بیرته به هایډ کېږي. همدارنګه ډیلیټ ته راځو، کوم کمنټ چې تاسو سلیکټ کړی هماغه سلیکټ شوی کمنټ تاسو کولی شئ چې څه کوئ ډیلیټ کړئ. دې نه زه غواړم چې دا ډیلیټ کړم، همدارنګه دې نه ډیلیټ کړم. ګورئ کمنټونه اوس ختم شو. پروټیکټ شیټ ته راځو، مهم اپشن دی. پروټیکټ شیټ څه کار کوي؟ ته غواړې چې دا خپل شیټ پروټیکټ کړې چې څوک پکې تغییرات را نه ولي، نو غواړې چې پروټیکشن په لګې، نو دې دپاره به څه وکړو پروټیکټ باندې به تاسې کلیک وکړئ. دلته پاسورډ ټو ان پروټیکټ شیټ دلته به پاسورډ تاسې ورکوئ. مثال فرضاً زه پاسورډ ورکوم AS، دا به اوکې کړو، بیا به پاسورډ وکړو AS، دا به اوکې کړو. ګورئ دا اوس پروټیکټ شو، دې کې هیڅوک نشي کولی چې کوم تغییرات راولي، نه ورته سایز زیاتولی شي، نه ورته فونټ سټایل، نه بل هیڅ تغییرات هیڅ قسمه پکې نشي راوستلی، نه یې ډیلیټ کولی شي. ګورئ نه پکې ایډیټ کولی شي، هیڅ قسمه تغییرات نشي راوستلی. که غواړو بیرته ان پروټیکټ کړو دې باندې به کلیک وکړو، پاسورډ ورکړو، اوکې به کړو، پاسورډ ختم شو. اوس کولی شي چې هر قسمه تغییرات پکې راولي. ته چې ځینې اپشن زه غواړم چې هغه ان پاتې شي، تغییرات د پکې راځي. پروټیکټ ورشیټ ته راځو. ګورئ فارمټ سیلز که چېرته غواړئ چې فارمټ ورکړي، همدارنګه فارمټ کالم، یا مثال زه غواړم چې انزرټ کالم کړم،
انزرټ رو کوم همدارنګه فرضاً ډیلیټ روز دا دغه مې ورکړه ورته همداسې دا ګوره کوم اپشن چې دلته دي که دا ټیک مارک بیا به کار کوي فرضاً زه پاسورډ کوم ایس اوکې ایس اوکې اوس که چېرته راشو موږ کولی شو دې کې هم ته راځو ګوره انزرټ رو او کالم دواړه کولی شي چې انزرټ کې ډیلیټ کولی نشي ډیلیټ تغیرات فارمټ ورکولی شي مثال دې زه نه غواړم دې سایز زیات کړم ګورئ سایز زیاتېږي همدارنګه فنټ سټایل ورته تغیرولی شي کلر ورکولی شي او که چېرته فارموله ته راشو د ریویو ته راشو ان په ټیک باندې کلیک وکړو ایس پاسورډ ورکړو او دې ځای نه راشو ولې دغه ټیک مارکونه که لرې کړو بیا چې دی هېڅ قسمه تغیرات پکې دی صرف سلیکټ لاک سیل او سلیکټ انالاګ سیل صرف سلیکشن بیا پکې کولی شي اوس راځو اوس غواړو مثال فرضاً تا یو هغه تیار کړی دی ته غواړې چې په هغې کې تغییرات را نشي زه به راشم یو بل ورکبوک به اوپن کړم د ډیټ په ځای مثال زه لیکم چې بونس دا مې ولیکه او دلته به زه ټوټل ولیکم مثال فرضاً دلته بونس 10 روپۍ شو د 20 روپۍ شو دا فارمټ به چې دی د دې چینج کړو ډیټ دی دا به جنرل کړو صحیح شو دا به دې ځای نه ډریګ کړو داسې زه اوس غواړم دې کې چې دی فارموله کار کوم مثال لیکم چې مساوي دلته به ولیکو اس وي ام سمو دا دواړه راته جمع کړه او انټر یې کړه دې ځای نه به چې دی دا ډریګ کړو داسې ورې دا فارموله چې ده په دې ټولو باندې اپلای شو خو ته وایې چې زه غواړم په دې نورو سیلونو کې د تغیرات راشي صرف چې دی ټوټل کې د تغیرات نه راځي څوک دې پکې ایډیټ نشي کولی یعنې صرف دغه ساحه کې د خلک ایډیټ کولی شي نو دې لپاره به تاسې څه کار وکئ را به شئ هم کې چې دی د فارمټ ته به راشئ او دې ځای نه چې دی دا لاکسل نه به دا ټیک مارک لرې کړئ دا مو چې لرې کړه اوس راځئ ریویو ته پروټیکټ شیټ ته راځئ دې ځای نه زه پاسورډ ورکوم ایس مې پاسورډ ورکوم اوکې کړه ایس پاسورډ اوکې کله چې دا اوکې کړئ ګورئ دلته چې موږ تغیرات کوو تغیرات نه راځي د خالي سیلونو کې هم تغیرات نشو راوستلی خو که دلته زه مثال غواړم دلته بونس چینج کړم فرضاً دلته مې بونس چینج کړه تاسې وګورئ تغیرات پکې راغلل همدارنګه دلته چې دی په دې پوسټ نیم سیلري هر یو کې تغیرات راوستلی شو خو په دې کې نشو راوستلی همدارنګه زه دا بیرته ان پروټیکټ کوم ایس مې پاسورډ ورکړم ته غواړې چې یو څو ساحې داسې غواړې چې په هغې کې تغیرات دې راشي مثال فرضاً زه یم دا ساحه همدارنګه دا ساحه همدارنګه دا ساحه دا مې سلیکټ تاسې به دغه ټول داسې کار وکړئ هم ته به راشئ فارمټ ته د لاکسل نه به سلیکشن لرې کړئ اوس چې راځئ ریویو ته ریویو کې پاسورډ ورکوئ مثال ایس مې پاسورډ ورکړو اوکې کړئ بیا پاسورډ ایس ورکړئ اوکې کړئ ګوره دا کمې ساحې چې هغه لاک مې ختم کړه هغې کې موږ کولی شو چې لیکلو کې فرضاً دا کالم و دا کالم و دا کالم و خو دې نه دې خوا دې نورو کې موږ لیکله نشو کولی بله خبره دا ده که چېرته راشو ګوره دا اوس پروټیکټ دی پروټیکټ دی موږ لیکل چې دې ساحو کې نشو کولی همدارنګه که نوی ورکشیټ وغواړو اضافه کولی شو ته وایې چې نه نوی ورکشیټ نیم نه اضافه کېږي نو بیا به راشو دې ته به ایس پاسورډ وکړو اوکې به یې کړو ګورې دلته به راشئ پروټیکشن ته ایس به پاسورډ ورکړئ او بیا اوکې ایس پاسورډ اوکې او دې ځای نه به پروټیکټ شیټ باندې هم کلیک وکړئ دې ته هم پاسورډ ورکړئ اوکې کړئ اوکې اوس چې دی دا دې کې څوک نشي کولی چې نوی شیټ اضافه کړي نوی شیټ پکې نشي اضافه کولی او نه ډیلیټ کولی شي کوم یو شیټ بس کوم شیټونه چې موجود دي هغه پراته دي نه ډیلیټ کولی شي او نه چې نه اضافه کولی شي که پروټیکټ ان پروټیکټ ورکبوک باندې کلیک کړو پاسورډ ورکړو اوس کولی شي چې کوم شیټ غواړي ډیلیټ کړي ډیلیټ کولی شي او نوی هم اضافه کولی شي په دې طریقې سره او بیرته راځو دا هم ان پروټیکټ کوو ایس پاسورډ ورکړئ بیرته ان پروټیکټ شو بل دی الاو ایډیټ رینج دا مهم اپشن دی تاسې غواړئ چې مثال په یو شیټ دی په دې یو شیټ کې څو نفره یو ځای کار کوي مثال یو کس چې دی فرضاً نیم پوسټ رسوي بل یې سیلري رسوي بل یې بونس رسوي ته غواړې چې په دې هر یو کې جدا جدا خپل کسان وي او هر یو ایډیټ کوي دا نور دې پکې تغیرات رانه ولي نو داسې کار به وکړئ راځو الاو ایډیټ رینج ته نیو ته مثال فرضاً زه رینج لیکم مثال رینج د نیم
ورته لیکم دا د نیم کالم چې کوم دی دې کې فرض مثال دې کې چې دی دلته به راشو پاسورډ ورکړو دې ته مې پاسورډ ورکړو اوکې اوکې دې کې چې دی دغه پاسورډ چې چا ورته ورکړه همدغه کس به تغیرات پکې راوستل نیو ته راځو بیا راځو مثال زه وایم چې دا سیلري چې ده دا جدا کس به پکې ایډیټ کوي دته به پاسورډ یادوي دته هم پاسورډ ورکړو اوکې اوکې دا مو ورکړه راځو اوس مثال بونس دی رینج 3 که تاسو نیم ورکوئ کولی شئ نیم ورکړئ دې ځای نه مې سلیکټ کړه پاسورډ زه ورکوم اوکې اوکې پاسورډ ورکړئ اوکې او دا چې دی پروټیکټ شیټ باندې کلیک او دا اوکې کې ګوري اوس چې دی خوا که موږ تغیرات راولو دلته تغیرات چې دی نه کېږي که دلته راولو نه کېږي مثال که دلته تغیرات راولو نه کېږي خو که چېرته نیم کالم ته راشو نیم کې تغیرات که کوو کېږي ګورې دلته تغیرات کېږي هلته پاسورډ چې دی موږ ورکړی وو خو پاسورډ صحیح نه دی اپلای شوی ګورې دې کې تغیرات کېږي دلته به راشو ان پروټیکټ ته ایډیټ الاو رینج ته او دا به اپلای کړی مو نو غالبا که دی کې موډیفای کوئ کولی شئ تغیرات پکې راوړئ او که چېرته تغیرات پکې نه راوړئ نو اوکې کې دی ځای نه دا به اپلای کړو دا مو اپلای کړو اوکې کې دی ځای نه اوس به وګورو اوس هم تغیرات پکې راځي زه به دا ښه دې کې مونږ یو کار کړی وو دلته چې دی کله چې مونږ دا ټول سلیکټ کړی وو سلیکشن نه وروسته مونږ راغلي وو دلته دې ځای نه دا لکسل مونږ ختم کړی وو دا لکسل به ورته آن کړو اوس به ریویو ته راشو او دې ځای نه چې دی دا به پروټیکټ شیټ وکړو دا به اوکې کړو اوس به چې دی تغیرات پکې نه راځي ګورئ پاسورډ هر یو ساحه خپل پاسورډ غواړي نو زموږ نه پاتې چې هغه په هم کې دا لکسل نه سلیکشن ختم شوی و ځکه یې کار کوو اوس ګورئ که دلته کلیک کوو لیکل کوو کېږي دلته کېږي دغه ساحه کې چې کېږي دا همغه سلیکشن ختم و ځکه هغه اول ځل ګورئ دلته لیکل نه کېږي دلته که لیکل کوئ تا نه پاسورډ غواړي مطلب دا فرضاً دا ساحه د خان مربوط ده هغه پکې ایډیټ کوي هغه سره پاسورډ دی ګورئ بل څوک چې دی تغیرات پکې نشي راوځي دا ساحه مثال د جان مربوط ده فرضاً دا ساحه چې دا د یو بل نفر مربوط ده هر یو په خپله ساحه کې ایډیټ کوي مثال دلته چې دا خپل پاسورډ ورکوي فرضاً پاسورډ یې خپل ورکړه اوکې کې دی نو اوس کولی شي دا پکې تغیرات راولي مثال دا کس چې دی دا خپل پاسورډ ورکوي اوکې کې دی نه چې تغیرات پکې بیا راوستلی شي دا نفر چې دی خپل ساحه پاسورډ ورکوي او اوکې کې دي ځنه چې د تغیرات پکې راوړي بیا پکې راوړلی شي که چېرته راشو بېرته ان پروټیکټ باندې کلیک وکړو بس اوس دې کې هر یو چې دی کولی شي خپل تغیرات راوړي بل د انک هاید انک او شو انک څه کار کوي ګورئ کله چې مونږ راشو انک به څه وخت اوپن کېږي کله چې مونږ پاور پوینټ راوړو پاور پوینټ دا زه فول سکرین کوم او دې ځای نه چې دی زه دا دغه راخلم پینه دا ډرا کوم او اسکیپ بټن وهم اسکیپ ګورئ want to keep your end connotation کی باندې کلیک وکړئ او دې باندې رائټ کلیک کړئ کاپی نه وروسته دا راوړئ ایکسل کې دلته هم ته راشئ پیسټ کله مو چې دا پیسټ کړ ایکسل ته به دا راشي ګورئ دا انک چې دلته موږ سره شو کېږي که ریویو ته راشو او دا انک هایډ کړو ګوره هایډ انک هایډ شو بیرته یې شو کوئ شو باندې کلیک وکړئ شو به شي ډیلیټ آل انک ان شیټ په دې یو شیټ کې څومره انک دی ټول ډیلیټ کوئ که ډیلیټ آل انک ان ورک بک په مکمل ورک بک کې په شیټ 2 3 4 5 ټولو کې انک دی ټول ډیلیټ کوئ هم کولی شئ ډیلیټ کړئ او که یوازې یو ډیلیټ کوئ هم کولی شئ چې څه کوئ دا سلیکټ کړئ او سلیکشن وروسته دا ډیلیټ ختم شو نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې انک راوړو ایکسل ته او بیا هایډ او یا ډیلیټ کړو نو دا زموږ د نن ورځې درس ریویو ټایپ ختم شو آینده کې به انشاءالله د ویو ټایپ وایو چې مهم اپشن ټایپ دی